السلام علیکم دوستانو، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې راته روغ او جوړ به یاست. دوستانو، په دې ویډیو کې مې هم د تیر په څیر یو څه مهمې انګلیسي جملې درته راټولې کړي. ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راځو د جملو په طرف. لومړی جمله: صبر چې خوند یې وګورم. Let me taste it. صبر چې خوند یې وګورم. Let me taste it. دوهمه جمله: صبر چې لږ وڅکم. Let me drink little bit. صبر چې لږ وڅکم. Let me drink little bit. دریمه جمله: صبر چې لږ وخورم. Let me eat little bit. صبر چې لږ وخورم. Let me eat little bit. څلورمه جمله: په سر دې راته درد کړ. You gave me the headache. په سر دې راته درد کړ. You gave me the headache. پنځمه جمله: بیداره ویښ اوسه. Keep eyes open. بیداره ویښ اوسه. Keep eyes open. شپږمه جمله: دا ستا په وس کې ده. This is in your ability. دا ستا په وس کې ده. This is in your ability. اوومه جمله: هغه اسلام قبول کړ. He accept Islam. هغه اسلام قبول کړ. He accept Islam. اتمه جمله: ته زما څه کېږې. What are you to me? ته زما څه کېږې. What are you to me? نهمه جمله: اعظم د محمد څه کېږي. What is اعظم to Muhammad? اعظم د محمد څه کېږي. What is اعظم to Muhammad? لسمه جمله: زه پکې کوم نظر نه لرم. I have no idea. زه پکې کوم نظر نه لرم. I have no idea. مننه دوستانو، تر بله ویډیو د الله په امان.